السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه روغه جوړې. ګرانو کتونکو نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم. دا ټایم په خپل خوږ کلي مشوخیلو کې یو، بهر ووتو، دون هم ډېر زیات دی. نو ما ویل چې خپلو مینهوالو ته کلی وښایو، ملګري دي راسره، داسې به ګرځو، ښایسته ښایسته ځایونو ته به ځو. ښایسته ځایونه خو پکې نشو کیپچر کولی ولې چې دون دی، دون کې بیا صحیح نه راځي، خو کوشش هم دی چې دا یخني مونږ دلته انجوی کړو. د خلکو به یخني کې کمبلو کې به ناست دي، خو حماد خان ستاسو دپاره راوتی دی بهر پټو ته او ګرځي. نو انشاءالله تاسو راسره اوسئ، بس تاسو هم ځان سره ګرځوم. او خلیل جان کیمره نیولې ده، دا زموږ خوږ ورور خلیل جان دی. خلیل ځان مکمل کور کړی دی دا ټایمه، ټوپۍ یې هم په سر کړې ده، ساړه ډېر زیات دی. زه خلیله بسم الله که مخکې روان وشه او بس دا مزې چرچې ګورئ په کلي کې وي. ښاریان به ناست دي هیټرو ته، زموږ په کلي کې نه ګیس شته نه بجلي شته او نه پکې هیټر شته دی او اوبه هم نشته دی رښتیا قربان. نو بس د خیره مټر به رښتیا انشاءالله داسې مټرو پټي ته به وزټ کوو، مټر به پکې خورو او تاسو ته به ښایو. او مټر ډېر ګران دي، څوک هم داسې رو نه شړي بهر راته چې وځه. د ماشوخیلو یو ګل به منې او یو مټر. ها 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 چې څومره مونږ مخکې ځو نو هماغه عمره دون زیاتېږي، سم نه ښکاري. مخامخ وګورئ ښه تاسو هم ورو راډکېږي. هلته مخامخ نیر دی، نو نیر د وجې دون ډېر زیات وي چې کله پکې اوبه وي. نو اوس لاندې کوزیږو، نیر نه لاندې به مونږ کوزیږو، هغه هم درته ښایو. ووټ به راکې مشفق هغه ووټ به راکې وشوې که نه، ووټ زما دی بس الله په امان. شاکر خان او خلیل خان را سره و د خیره. ما ورته ویل پټو ته به وزټ وکړو، داسې مټرو پله به لاړ شو، لږ مټر به وخورو او وبه ګرځو پټو کې، خلکو ته به لږ حالات وښایو ولې چې د کلي د ویډیو ډېر ملګري انتظار کوي. ملنګ ماما لګیا دی ګیارې. ملنګ ماما سلام واله، ښه یې جوړې برابرې ټیک ټاک. رامي وسط شینا خان سبزی ګرانه ده. السلام علیکم عادل خان مراد خان خی څه پوزیشن دی خی ګډوډ شوی څه ډېر ګران دي. توري ماما څنګه خی جوړ رډي. ها مټرو سره به ګورو پیرا لراګه چې ځان نه پخې کومړه سړیا بس شاپر راواله چې لا چې ښکته کوزیږو راواله یو څه سو کپه چې په ځان له پخې کو. ها واو خلیله خوښه یې ده که نه قربان. جزاک الله جزاک الله عادل خانه. مټر دې ماشاءالله ډېر ښایسته شوي دي ښه او ماشاءالله ډېر ښکلي دي، الله یې بد نظر نه ساتي. سوچه پیری ها دلته مونږ پیرا واخیستله او اوس مخکې ځو راسره دا دوه ګلالي میلو شول. ستا څه نام هلکه او ستا حماد هلکه ستا هم حماد نوم دی زما هم حماد نوم دی ښه. ما چې ویډیو کې راشئ یخني ده. چېرته روان یې د خیره سلیمان خیلو ته روان دي ماما کره. نو دا ماماګان په خلکو ډېر ګرانې ګورئ، کم از کم 2-3 ورځې بعد چکر یې وهئ. اوس لاندې کوزیږو مونږ که مونږ سره ځئ چای مې څکئ لاندې پروګرام دی. زه جزاک الله خوشحاله اوسئ. مونږ نیر سایډ ته راغلو او دغه وګوره دا د سکول نه پټ شوی دی داسې راته ښکاري او موبایل کې لګیا دی روان دی. دته اوس خیال دی دا وګوره روان دی. جناب زه صحیح ده مړه اسانه ده ډونټ وري ما پې نښه کړې ده. زه یې او څه کوئ چې ځان له پخوئ که څه حساب تاسو هم چې مونږ هم پروګرام برابر کړی خو ښکته جزاک الله. ځئ ورځئ. عبدالحمید بابا ادبي ټولنه ماشوخیل راغی پکې ښه ټوله. ها واه زه صحیح ده وبه ګورئ انشاءالله. د خیره سره دې خوا راغلو ځان له لږې تورې پتې رالو او ورسره چیني رالو او اوړو ځان سره پټو سیټ ته. نو دا د کلي دوکان دی او ګورئ ماماجي څنګه یې ښایي جوړي رډي برابرې ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. او ګورئ ښه دا نیر دی او لږې لږې اوبه پکې بیږي او دا حیات آباد نه کنیکټ شوی دی سیده ځنګلي ته تللی دی ښه. او مونږ پیدل روان یو اوس د کرخیلو پول ته روان یو. هلته خلیل جانه څه رالو پیکوړې او سموسې هلته هم ځان تورې چای او ورسره مو چیني راواخیسته او هغلته به ځان له پیکوړې سموسې راولو بیا به ورته چېرته کینو او که زلوبیا وي زلوبیا به م ورسره راوالو. ټایم مونږ د کرخیلو پول ته راورسېدو. مټې
هغه یو دغه بچی څه وایي ورته ماربچوړي وایي. کراخیل پول سره یو او امجد را سره ملو شو. امجده لام کامیاب کا محنت هم شروع کړی دی. قربان د پی ټی آی ماشاءالله غټ سپورټر دی ډېر ټایم نه. او راته امجد وایي چې نن د پی ټی آی تاسو جلسه منعقد کړې ده. نن جلسه ده که نو ټول پسیم او شاندانه ګلزار به راځي. صحیح ده جي. نو چې څومره هم ملګري ناظم صاحب څه ورته ووایه خلکو ته څه پیغام ورکړه. زموږ ټولو مینوالو ته دا درخواست دی چې عمران خان سپورټ کې د عمران خان طرف نه دوه کینډیډیټ ولاړ دي، یو ارباب پسیم صاحب دی او یو شاندانه ګلزار دی. بیټ نشان خو نو دغه کړی دی او یو مرچکې نشان دی او بل چې کم دی دا پیاله نشانه ده. بس الله هم کامیاب کا چې څوک محنت کوي چې کم کې زمونږ خیر الله دې پکې مونږ ته بری راکړي. الله مې عزت ډېره مهرباني. تھینک یو. سره هم زه لوبیا راواخیستې، چنچور هم راواخیستل او څه نور څه بسکټ هم راواخیستل او بس چېرته کینو دا چیس کو کم خو وړو داسې وړو نه هغه لارې ته زه هغه سر ته ځان رسو او دا د ماشو دا ټایم د ماشو په لاره روان یو. ښه دا شیر افضل را کړی واه واه دا کرک والا مروتین په سر یې ښه دغه صادر دی. زه بس مړه والله دا پېښور یونیورسټۍ کې چا را کړی او بس راته ویل حماد خانه دا تاته ګفټ دی. نو دا یې مونږ را په سر کړی دی. زه ډېره مننه کوم او سیده روان یو. دا د ماشو روډ دی بړه بیرې ته وتې او پیدل مونږ دا ټایم روان یو کور. دا مړۍ شوې که نه دا ماشاءالله را یې وستې ګډې دي ګډې. مونږ به داسې تو شو دغه وې ګډې ماشاءالله. یاره دا خو ډېر ښه ځای دی او ښه زبردست ډېر ښکلی ښکاري. ښه دې سیټ ته هم اوبه بېږي، دې خوا ورسره پټي دي او بس اوبه بېږي ښه زبردست دی. لاره ډېره ښکلې ده ماشاءالله ډېره زبردسته. او دا راته ووایي چې ووټ په چا له ورکوئ لکه ووټ هم راته کمنټ کې هغه کې چې ووټ هم د چا دی. او د مټرو پټي ته لږ شانتې مټر خورو او بیا به د خیره سره مخکې ځو. نو لږ مټر وګورئ. ښه هاي خواږه مټر دي. ښه زموږ د کلي ډېر زیات خواږه دي، لکه لږ نه ډېر زیات خواږه مټر دي زموږ د کلي تقریبا. قربان ګورې مټر هم نن سبا ډېر زیات ګران دي. ګورې په 8000 روپۍ باندې یو د چینو بوجۍ میلاویږي. هغه په 8000 روپۍ 350-400 روپۍ کې دړی مټر دي که نه دړی نه 350 کې سیر دي نو کیلو سیره دغه میلاویږي 350 یا 400 کې. نو به دا دې مونږ یو څو مټر ورته خورو جانه چې دا مټر ورته کولو وکړو. دا ورته ورنږدې که داسې نږدې که وي. د ماشوخېلو مټر ډېر خواږه دي او ته بیا مو خورې او زه بیا مو خورم. ټیپر دی او روباسه دا دوه ټیپر، یو د خلیل جان شو یو د حماد خان شو. او کنه جنګیا کې روان یو دا ټایم او قربان جنګیا چې کومه یو ده ورانه شوې غونته ده. دیوالونه خراب شوي دي خو مخکې به دلته ټول خلک په ګڼ تعداد کې دلته راتله. بس چې څومره دلته پټي دي نو دلته سامان پروت دي او دې ځای کې ناست دي. دلته چې کوم یو دی چیلې دي دغه چیلې دي او دې چېرته چې کوم یو دی زمونږ دا یو خره ولاړه ده او دلته یو خرګاډی ولاړ دی. دا وګورئ زه ګوره چې د ویډیو کې ګرځم کله یو خوا ځم کله بل خوا ځم صرف ستاسو دپاره ځم چې تاسو ته لږ انټرټینمنټ میلو شي زړه م لږ ښه شي. ستړي شوي کارونه هم کړي روزګارونه هم کړي نو چې دا ویډیو تاسو وګورئ بیا کلیواله ویډیو وګورئ ستاسو زړونه ورسره ښه شي. دا بوساڼه ده او دغه ورسره ورکوټې بوساڼه یو غټه بچې دی ورسره بوساڼه زه وړه بندومه به داسې رابسې راشه دا اساس کی راځي پکې نو دا ځای وسنډه راځي ولا دوا له روان دی که څه کوي ته تومه ما خیال کوه ګورې مونږ ورسېدو دلته ځان له چای پخو لږ ارام وکړه ګورې او که نه کوري ده سړیه د خیره مونږ راورسېدو او مزل هم ډېر زیات وکړو. مونږ چې ښکلی ځای راشي چې هلته مونږ کینو نو جنګۍ ته مونږ راورسېدو. دې ته جنګۍ وایي
او دلته کې مونږ خپل سامان کېښو دلته به ځان له ښایسته ښکلې چای پخاو څادر به هم دلته کېږدو څادر دپاره خلیل جان وګورئ څنګه ښایسته ښایسته ښکلي دا هم څادرونو دپاره دې کې ښخ کړي چې څه سامان خلک دلته راځوړند هم کړي بوجۍ شوله یا څادر شولو څادر زه یم چې دلته کېدم نو ډېر به ښه ښکاري دا د څادر ځای شولو وګورئ دلته به مونږ څادر کېدو او څادر دلته به ځان له ښایسته چای پخې قربان دا زمونږ د چای پروګرام شو دا مونږ ځان سره سامان راخستی دا وګوره دا ورسره دا سامان شو دا به دلته کېدو د خیره سره او دا ورسره چینی شوه او ورسره دا ډاکټر پاتې شوې تو ځوړنده واپس یې کړې بیا بس دا دلته مونږ کېښو ځان له چای پخو قربان ګوره د دې چایو به یو اندازه ډېر ښکلی خوند دی ځکه چې د میخې پی دي د میخې پی دې کې مونږ پی راخستي خو لږ نږدې چې خلک وګوري دا دی د میخې پی وګورئ لاندې هم تللي دي خو زه څه مسله نشته دی واپس به پکې واچو د میخې پی دي دې کې دا به دلته کېدو او انشاءالله ځان بسم الله بس دا نظر ماته دی لکه لږ شانتې اوبه مونږ واچولی چې صرف نظر یې مات شي هوا ډېره تیزه ده نو بس ورته مې دا ګته کېښوه چای مې ورباندې کې د خیره سره او بس جنګی درته ښیم جنګی کې به لکه وګرځم یخني ډېره زیاته ده دومره زر به چای نه پخېږي ولې چې یخ دي هر څه نو زه به جنګی ویزټ درکړم ماماجي ګوره ډېره خواري کړې ده دانیا هم دلته کرلی شوې ده ډېر ښه سیسټم یې کړی دی دا وګورئ دا د چیني به پکې ور واچول خلیل جان چې ته پکې خوشحاله یې خوږې که ما د خیره سره زمونږ چای تیارې شوې ګوره نه دې کې پوره 15 کپه راځي ماماجي او ښه او انشاءالله دا چای به ته ټرای کې چې دا چای څنګه دي صحیح ده زه ورځو خواته ملګري به هلته ناست دي سامان به هم ځان سره راوالو دا چای او بسکټ مسکټ به راوالو ځان سره دا به هم هلته بیا وخورو کار بالکل د سور دی که مات ګوړي خو مینه پکې شته دی او مینه ضروري شی دی او دا چای نه دی چای مو کله د خیره به سامان واپس بندو نو چې څومره هم ملګري دي چا هم داسې سامان لګي ګورې رابطه وکړئ خاصه مسله نشته دی تاسو ته به میلاویږي چې شوګیا نو ته اوس بره څه کوې لکه ستا توت کې څه کار دی چې ته بره توت ته ختلی دا اوس وګوره زرولي خانه څه نوي نوي نظامونه دي دا یې واپس روان یو بس د ټولو ملګرو مونږ ډېره زیاته مننه هم کوو چې ویډیو یې وکته او خلیل جان دغه دی چې نه چور خوري واپس یې کې روان یو او ټول ملګري کولای چینل سبسکرایب کړئ ویډیو هم لایک کړئ چې په زړه م څه وینو راته کمنټ کې ووایي چې هغه هم دله پوره کړم د کلي ویډیو ملګرو فرمایش کړی دا مې دله پوره کړو که څنګه خلیل جانه ښه خوند یې وکړم شاکر جان دی را سره مخکې روان دی او بس د الله په امان ښه خوشحاله باد ټولو صحیح